الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. إنما يتقبل الله من المتقين. ډیرو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ ستاسو د دې درس او حلقې عنوان دی او موضوع ده شروط قبول العمل، یعنی کوم عملونه چې مسلمانان کوي د الله په نزد کله قبلي په شروطو سره، یا داسې تعبیر هم کولی شو چې ما هي شروط قبول العمل الصالح، د عمل د قبولیت دپاره کوم شرطونه دي چې هغه سړی وکړي او اعمال د الله جل شانه په نزد قبول شي. د دې دپاره علماء کرام، مفسرین، محدثین د دې امت ګڼ شمیر بحثونه کړي په دې، لیکنې کړي په دې، په تفاسیرو کې، په شروح د احادیثو کې، بلکې مستقل کتابونه په دې لیکل شوي چې یو زمونږ ستاسو په دې درس کې دا عنوان دی چې د عملونو د قبلولو دپاره کوم شرطونه دي، کارونه دي، څیزونه دي چې هغه مونږ وکړو او الله سبحانه وتعالی دغه عمل زمونږ ستاسو د طرف نه قبول کړي. اول شرط د شرطونو اهم شرط، عمده شرط، هغه دی الایمان بالله سبحانه وتعالی وحده، د الله سبحانه وتعالی په ذات ایمان لرل. مخکې تیر شو ایمان ویل کېږي اقرار باللسان، تصدیقا بالجنان، عمل بالارکان. په دې ژبه به اقرار کوي، اعتراف به کوي، نطق به کوي، او بیا به په دې زړه باور او تصدیق او جزم به کوي، او بیا به دې عمل وي په دې ارکانو باندې چې الله موجود دی، الله ذات شتون لري، د الله سبحانه وتعالی ذات د عرش د پاسه دی، د مخلوق نه مباین دی، او د هر مخلوق سره الله سبحانه وتعالی موجود دی په صفت سره، علما قدرتا. الله سبحانه وتعالی عالم دی، قادر دی، سمیع دی، بصیر دی، په ټولو مخلوقاتو باندې احاطه لري. دا زموږ ایمان دی. د دې وجې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو صحابي د وینځې نه تپوس وکړ چې من انا،
هغه ورته انت رسول الله، ته د الله رسول یې، نبي. بیا دا تپوس کو این الله، الله سبحانه وتعالی چیرته دی؟ الله منی ذات موجود دی او که نه دی؟ هغه ورته ویلې چې الله فی السما، الله بره په اسمانونو کې د عرش د پاسه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا صحابي ته مخ ور واړاو، اعتقها فانها مؤمنه، دا وینځه آزاده کا، دا مؤمنه ده، دا په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان لري، دا د دې وړ او مستحقه ده چې تی آزاده کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې کس په ایمان باندې ګواهي وکړه چې دی الله مني، د الله ذات مني، د الله صفتونه مني، د الله سبحانه وتعالی ذات په عرش مني، او د هغه په نومونو صفتونو ایمان وي، دا مؤمن دی. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او نبوت مني. ځکه یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ویو چا چې دا اقرار وکړه، دا یې عقیده وه چې الله زما رب دی، معبود دی، حاجت روا دی، د عبادت وړ او مستحق دی، او اسلام خپل دین وګاڼه، او پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل نبی او رسول ومانه، نو یقینا د ایمان سکه او خوند و لذت هغه وموند، دی په ایمان مشرف شو، او د ایمان خوند او ذائقه هغه زړه ته کوزه شوي. نو ځکه اول شرط د شروطونه هغه ایمان دی، اسلام دی، د الله سبحانه وتعالی توحید منل دی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي انما يتقبل الله من المتقین. الله سبحانه وتعالی قبلی عمل د متقی. تفسیر ابن کثیر لیکلی دی من المتقین ای من المؤمنین المسلمین، هغه متقی، هغه مؤمن مسلم چې هغه کې تقوا وي. نو دې وجې نه اول شرط د شروطو هغه ایمان دی، اسلام دی، عقیده نه. دویم شرط د عمل د قبولیت هغه د اخلاص، چې یو سړی مونځ کوي، روژه نیسي، حج کوي، زکات کوي، جهاد کوي، صالح اعمال ترسره کوي د الله دپاره، نه د غیر الله، نه د مخلوق لپاره، نه د یو ولی او زیارت دپاره، بلکې د ده عبادت او د ده ټول هان او کوشش د الله سبحانه وتعالی دپاره. ځکه د عبادت صرف کول او کول مخلوق لا دا شرک دی، بلکې اخلاص دې ته وایي چې دا ضد د شرک دی. الله لره به بندګي کوي، الله لره به عبادت کوي، د الله په نوم به نظر مني، د الله په نوم به منښته کوي، د الله دپاره به سجده کوي، د الله دپاره به سر ښکته کوي، د الله جل شانه په نوم به قسم کوي. دې ته وایي اخلاص. نو ځکه په دې باندې ګڼ شمېر آیتونه او ګڼ شمېر احادیث صحیحه دي چې دلالت کوي په اخلاص باندې، بلکې امر شوی په اخلاص باندې. اخلاص څه ته وایي ورونو؟ اخلاص وایي الابتغاء بالعباده وجه الله. ته چې بندګي کوي په دې باندې طلب او لټون، هان او کوشش دی، دا وي
چې الله راضي کړي، د الله د مخ نه، د الله د مخه ته یو کار کوي. وثوابه، په هغې عبادت د الله نه ثواب غواړي، اجر غواړي، درجې، مرتبې، جنت، نعمتونه، دا د هغه نه غواړي. او دارنګه دون ریاء، ریا پکې نه کوي، ولا سمعت، ځان ښودنه پکې نه کوي، ولا مصلحت دنیویه، د دنیا د وجې د جلب و حصول دپاره نه کوي. بیا دې ته وایي اخلاص. الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. بندگانو ته امر نه ده شوی، او که شوی دی د عبادت کولو، چې هغه به خاص د الله سبحانه وتعالی بندگی کولی شي، د هغه به بندگی کی، نه د نورو څیزونو، نه د نبی، نه د ولی، نه د ملائکو، نه د ونو، د بوټو، د بوتانو، د زیارتونو، بلکې عبادت صرف او صرف دیو الله سبحانه وتعالی. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تا لره ربا عبادت کوو، بندگی کوو، او خاص تانه مدد غواړو او استعانت غواړو. دا مونږ په لمانځه کې، په فرض منځونو کې 5 وخته الله په مونږ منځونه فرض کړي، او دا ټول رکعات چې جمع کې 11 رکعات المنځ فرض، هغه مونږ کوو الله ته، او دغه سوال پکې کوو. په دې معنی چې په شواروز کې 11 کرته الله ته سوال کوو، اقرار کوو، اعتراف کوو، غوښتنه کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي فاعبد الله مخلصا له الدین، عبادت به کوي دی الله، خو ورسره اخلاص به هم کوي. الا له الدین الخالص، الله لره پوره د دین اخلاص هغه ته وایي، نه بل چا ته. قل الله اعبد مخلصا له الدین، قل الله ورته ووایه الله لره اعبد بندگی کوم، مخلصا د اخلاص په حالت کې، له دین خپل دین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ورته ووایه چې یقینا زما منځ چې بدني عبادت دی، ونسکی او زما قربانی چې مالی عبادت دی، ومحیای زما مرگ، ومماتی زما ژوند او مرگ دواړه خاص د الله دپاره، د الله دپاره، نه د مخلوق دپاره. ځکه په دې باندې ماله امر شوی، او زه اول د منونکو نه یم. د دې آیت مصداق اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم، او بیا صحابه کرام، او بیا تابعین، اتباع التابعین، او بیا هر هغه څوک چې الله لره اخلاص کوي، ابه د دې آیت مصداق وي. د دې وجې نه قدرمنو، اخلاص دا یو داسې شی دی چې 3 څیزونه اخلاص فاسدوي، تباه کوي، بربادوي. یو د هغه 3 څیزونو نه الریا، ریا ده، ریا کول. ریا څه ته وایي؟ ریا دې ته وایي چې یو سړی عبادت کوي، لمونځ کوي، روژه نیسي، جهاد کوي، زکات ورکوي، حج کوي، خو د الله دپاره نه، بلکې غرض یې ځان ښودنه وي، چې خلک راته ووایي پلانی سخي دی، مجاهد دی، ښه سړی دی، ښه لمونځ کوي، ښه سخا کوي. دې ته وایي ریا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي ان اخوف ما اخاف على امتی الشرک، دا چې ویریږم په امت باندې د شرک نه، هغه شرک الخفي
چا پټ دی. قیل وما الشرک الخفی، دا خفی شرک پټ کوم یو دی؟ یا رسول الله، ای د الله رسوله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل الریا، ریا ده. په یو روایت کې راځي ان یزین الرجل صلاته، شرک دې ته وایي هغه ریا چې شرک خفي دی، چې یو سړی لمونځونه کوي، عبادتونه کوي، د دې دپاره لیراه الرجل چې بل سړی وګوري او هغه ته شاباسي ورکړي. دویم چې اخلاص ډانډسکۍ، باطلۍ، فاسدۍ له منځه وړي، هغه دی سمعت. السمعه، سمعه دې معنی چې د خلکو دپاره په خلکو کې شهرت غواړي، د ده صفت دې وشي. د دې وجې نه حدیث کې راځي من سمع الله به. نو یو سړی دې دپاره چې ودرې خلک زما صفت وکړي، خبرې وکړي، زمزمه شم په دې خلکو کې، نو سمع الله به، الله سبحانه وتعالی به په ورځ د قیامت کې خلکو ته عیبونه ښکاره کړي. من سمع الله به یوم القیامه. د دې وجې نه دا د اخلاص منافي دی. دریم شی چې هغه اخلاص خرابوي، اخلاص کې خلل پېښوي، هغه عبادت کول دی د وجې د دنیا د حصول، چې هغه ته مصلحت دنیوي وایي. په دې معنی چې دی یو کار کوي، عبادت کوي، غرض یې دنیا وي، غرض یې منصب وي، د دنیا کرسۍ وي، لالچ وي او متاع وي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی د منافقینو چې مذمت کړی په دې وجه یې کړی ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. منافقین دا چلول کوي د الله سره، الله سبحانه وتعالی د دوی هغه سزا ورکوونکی دی د چل. دوی الله سره خدا کوي، الله به دوی سره خدا کوي. د دې وجې نه حدیث کې راځي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یو سړی دی دغه هجرت کوي د دې دپاره چې دی دنیا حاصله کړي، یا د دې دپاره چې دی هلته ښځه وکړي، نو د ده هجرت حقه د دنیا دپاره دی او حقه د ښځې دپاره دی. د دې وجې نه په اخلاص کې باید سړی خلل ونه کړي او سړی باید مخلص اوسېږي. او بل شرط د شروطو د عمل د قبول نه هغه د ورونو الاتباع، تابعداري کول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام. هغه عمل چې دی کوي موافق وي د الله د نبي د طریقې سره. ځکه الله وایي ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مؤمن سړي ښځې ته دا مناسب نه دي، پکار نه دی چې کومه فیصله الله وکړي، رسول یې وکړي، هغه دی د دوی دپاره غوره وي، خیر وي، او دا نور کارونه چې دی کوي هغه د دې نه باید خیر ونه ګڼي. فیصله به د الله تسلیموي، فیصله به د رسول تسلیموي. ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. الله څه چې رالیږلي پیغمبر ته یې ویلي ورکړي هغه قبول کوي، څه نه چې منع کړي هغه نه منع شي. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. کوم عمل چې یو سړی کوي په هغې باندې د رسول الله سنت، طریقه، منهج نه وي، هغه نه قبلېږي. ځکه فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. کوم شی چې یو سړی ایجاد کړي، دین نه وي دی، دین ورته وایي، ثواب یې ګڼي، هغه بدعت دی. کل بدعت ضلاله
وكل ضلالة في النار. هر بدعت ناروا ده او هر ناروا او هغه گمراهی سبب دی او هر گمراهی هغه ورته دننه کېدل دي. نو الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ او تاسو کې اتباع د پیغمبر هغه موجود کړي چې مونږ اعمال کوو او دغه اعمال د دې شروطو موافق وي. نو امید دی چې الله سبحانه وتعالی زموږ او ستاسو اعمال په خپل دربار کې قبول کړي. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.